د زده کړې لپاره ښه چاپیریال د زده کوونکو په درسي بهیر مثبت اغیز کوي. دلته جلال آباد کې د شهید نقیب احمد خپلواک ښوونځی چې ودانۍ یې ډیره پخوا جوړه شوې، دیوالونه یې د تیرو زلزلو او بارانونو کیسه کوي. د دې ښوونځي زده کوونکي وایي په ډیره ویره کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي چې دا ویره یې د ښوونځي د درز شویو دیوالونو له امله ورځ تر بلې ډیریږي. دوی وایي د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلینو ورسره د جوړېدو څو ځلې ژمنې کړي، خو عملي بڼه یې نه ده ورکړې. کله چې باران شي نو موږ هغه ځای پرېږدو، خپل خونه پرېږدو. موږ ته معرف ریاست داسې څوک نه دي راغلي چې زموږ پوښتنه وکړي، خو یو ځل راغلي وو چې د سیمپونو څخه یې موږ منع کړي وو چې سیمپونو کې مه کښېنئ، خو موږ د ناستې ځای نه لرو. زموږ تختم نه و، بیا دیوال ته موږ تور رنګ ورکړه، هغه مو خرابه شوې ده او رنګ هغه مو خرابه شوې، تباشیر پې کار نه کوي او زموږ کتابونو هم باید وخوړل شي. زلزلې په وخت کې کیدای شي دا تعمیر راونغړېږي، خراب هم شي، خو موږ تعمیر نه لرو، فرشونو ستونزې دي. زده کوونکي وایي تر اوسه د دوی ښوونځي ته څوکۍ نه دي وروړل شوي او په زړو فرشونو ناسته کوي. دا ښوونکی د ټولګي په یوې زړې درې خپله دمه جوړوي، خو چوکۍ ورته نشته. د یادې لیسې مدیر قاضي زاهد الله همتیار وایي د دې لیسې د ودانۍ د جوړولو ستونزه یې له مسؤلو چارواکو سره شریکه کړي او د جوړېدو ژمنه یې ورسره کړې، خو عملي شوې نه ده. ستونزې مو ورسره شریک کړي وې، د تعمیر یې لیدلی او د شاګردانو نه لیدنه وکړه، د تعمیر نه یې لیدنه وکړه، خو تر اوسه پورې هغوی ډاډ راکړی، خو تر اوسه څه نشته. د ننګرهار پوهنې ریاست اداري او مالي مرستیال سید عیسی سادات وایي یاد ښوونځي ته درې پوړیزه ودانۍ په نظر کې نیول شوې ده چې کارونه به یې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. په د انحصار ادارې لخوا نه موږ سره واده شوی دی، هلته کار تقریبا مخ په شروع کېدو باندې دی چې هلته غواړي هغه درې پوړیزه ودانۍ جوړ کړي چې 40 تدریسي خونې به لري چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به زموږ دغه مشکل حل کېږي. ننګرهار کې نه یوازې د زده کوونکي د ښوونځي د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي، بلکې په دې ولایت کې زیات داسې ښوونځي شته چې له ورته ستونزو سره مخ دي. د یو شمېر زده کوونکو په خبره د پوهنې ریاست مسؤلین یې تش په وعدو تیر باسي. جاوید رازمن، انعکاس راډیو تلویزیون، جلال آباد.